په افغانستان کې زما پوځي دنده د تورن جنرال نيکولايويچ ګوريلوف آثار دی چې ژباړه یې محمد طاهر کاڼي کړې ده. زه حکمت ارين یې درته وړاندې کوم. خبريال تاسو له د سره هغه مهال لیدنه کتنه کړې وه ګوريلوف مخکې تر دې چې چکسلواکیا ته د سفیر په توګه واستول شي ورسره لیدلې مې وه. له سفیر سره یو ځای د میز تر شا مو هم سره لیدنه وکړه. خبريال کارمل په افغانستان کې کومه اتوریته درلوده؟ ګوريلوف اتوریته یې درلوده خو د خپلو پلویانو په منځ کې بډایان خو ډیر وو. خبريال بډایانو د دې پلوي کوله؟ ګوريلوف هو پرچم د ټولنې شتمن پاړکی و، خلق لکه موږ او تاسې چې یو. خبريال دا مهمه شیبه وه چې په پایله کې امین پریکړه وکړه چې ترکی له منځه یوسي. دا لکه چې ګواکې پر بل د له منځه وړلو په موخه برید کاوه. خبريال کارمل په افغانستان کې کومه اتوریته درلوده؟ ګوريلوف اتوریته یې درلوده خو د خپلو پلویانو په منځ کې بډایان خو ډیر وه. خبريال بډایانو د ده پلوي کوله؟ ګوريلوف هو پرچم د ټولنې شتمن پاړکی و، خلق لکه موږ او تاسې چې یو. خبريال دا مهمه شیبه وه چې په پایله کې امین پریکړه وکړه چې ترکی له منځه یوسي. دا لکه یوه چې ګواکې پر بل د له منځه وړلو په موخه برید کاوه او ده بیا غوښتل چې هغه له منځه یوسي. څومره چې زه خبر یم تاسو د دغو پیښو سیده برخوال واست. ګوريلوف ترکی کیوبا ته فیډل کاسترو ته ورغی. له فیډل کاسترو څخه د بیرته راستنېدو پر مهال په مسکو کې تم شو. په دې وخت کې دلته د مخابراتو وزیر ګلابزوی و. د دفاع وزیر اسلم وطنجار نجیب ریپورت ورکړ چې دوی داسې معلومات لري چې د پر ضد دسیسه جوړه شوې. کله چې ترکی د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شو نو دوی یې هرکلي ته ورغلي وه. د یې ماڼۍ ته راوست. امین ترکی ته داسې ریپورت ورکړ چې د ده د نشتون پر مهال 5 کسانو چې 3 کسه یې پاس مایاد کړل وزیرانو د امین پر ضد دسیسه جوړه کړې وه او غوښتل چې له دندې ګوښه کړي. ترکی ته یې ریپورت ورکړ چې د ده یعنې امین پر ضد ورانکاري روانه ده. امین له ترکی څخه کلکه غوښتنه وکړه چې د وزیران له دندې ګوښه کړي. داسې یوه وضع جوړه شوه چې د غدري یاد شوي وزیران له مشرتابه او خپلو دندو څخه ګوښه کړای شول. له دې وروسته نوموړي وزیران موږ ته سفارت ته راغلل او هیله یې وکړه چې موږ د دوی دفاع وکړو. پر دې بله ورځ د سپټمبر پر 14مه زه سفیر او ترکی یو ځای په موټر کې د ترکی دفتر ته روان وو. موږ هڅه وکړه ترکی پر دې ډاډمن کړو چې تاسې غوږ شئ. په هیواد کې داسې وضع ده اړینه ده چې د هیواد مشي وشي. وټه یعنې اقتصاد یې په پښو ودرول شي، اردو یې په پښو ودرول شي، خو ستاسو ترمنځ بیا شخړه روانه ده. دی وایي کومه شخړه؟ موږ په ځواب کې ورته وایو ګورئ امین 5 کسان له دندو ګوښه کړل، اوس غواړي چې هغوی ته وسپارل شي. دی وایي ښه داسې به نه وي، امین خو زما زوی دی، راځئ چې راوی غواړو او د ټولو مسلو په اړه پوښتنې ترې وکړو. لیدنه کتنه مو ترتیب کړه. کله چې امین دغې لیدنې کتنې ته را روان و اوس مې په یاد کې نه دی پاتې، خو دا مې په یاد دی چې امین په بیړې سره راغواړي موږ ته راشي او داسې چیغې وهي پر ما سوء قصد کیږي. خبريال تاسو ولیدل او واوریدل چې ډزونه څنګه وشول؟ ګوريلوف هر څه مو واوریدل. موږ له کړکۍ نه ورته ګورو چې امین منډې وهي، له لاس څخه یې وینه څڅېږي خو د موټر ته وردرومي. ترکی پوه نه شو، یو ډول هیښنده حالت کې و چې دا پیښه ولې وشوه. دی بیا هماغه خبره تکراروي، دا زما زوی دی. دا خبره یې بیا تکرار کړه، تاسو پوهیږئ دا زما زوی دی. امین پر دې بله ورځ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د پلینوم غونډه رابولي. د حکومت غونډه کوي او داسې پریکړه کوي ترکی دې له دندې ګوښه شي. ترکی هماغلته له ماڼۍ څخه لیږدوي. امین پر دې بله ورځ ماته وویل چې ترکی د زړه د سکتې له امله مړ شو. په اصل کې خبره داسې و چې دی یې خفه کړی و او دا خبره پخه شوې هم ده. خبريال تاسو له ایوانوف او سفیر سره یو ځای د دې پیښې شاهدان واست چې په ماڼۍ کې څه پیښ شول؟ ډزونه وشول، برید وشو او په ټوله کې دا ټولې پیښې وشوې. تاسو په خپل منځ کې په دې اړه کومې خبرې کړې وې؟ د دغو پیښو په اړه ستاسو چلند څه و؟ ګوريلوف موږ هیڅ خبرې ونه کړې. سفارت ته لاړو، ناست یو او له سفیر سره په دې اړه فکر کوو چې دا څه پیښه وشوه. ایوانوف وایي دا لمسونه او پارونه ده، شونتیا نه لري چې پر امین د چا ډزونه کړي وای. دا لمسونه وه. زه ورته وایم څنګه لمسونه؟ دی کله ټپي شوی؟ رښتیا خبره ده چې موږ په خپله پر دې موضوع تر پایه پوه نه شو. موږ داسې پریکړه وکړه چې دا لمسونه وه او د دې لپاره وشوه چې د امین لاسونه پرې خلاص شي او دی وکولی شي له ترکي ځان بېغمه کړي. هغه و چې ترکی له منځه لرې کړ. 5 دسیسه کوونکي وزیران یې ولېږدول، په تابوتونو کې یې پټ کړل، بیا یې په الوتکه کې ولېږدول. وطنجار هم د دوی له شمیر څخه و.
دی ډیر کلونه وروسته له خپلې کورنۍ سره دلته په اودیسه ښار کې اوسېده. ما له ده سره لیدنې کتنې وکړې. کله چې دی مړ شو نو ما خاورو ته وسپاره. خبریال: ترکه یې له منځه یووړ. امین واکو ځواک ته ورسېد. تاسو مخکې ویل چې دا مهال په مسکو کې د اړیکو په برخه کې څه ناڅه سوړوالی راغلی و. مهرباني وکړئ ووایاست دغه سوړوالی په څه شي کې څرګندېده؟ ګوریلوف: لومړی دا چې د وسلې ورلیږنه پرې بنده شوه. تر دې د مخه وسله د مالویش له مخې په پرلپسې ډول ورتله. دویم دا چې په مکاتبه کې په خبرو کې یو ډول سوړوالی را پیدا شو. له دې سره سره چې امین هر څه داسې ترسره کول چې د دې لپاره کومه پلمه رامنځته نه شي. دا چې د زړه له تله کول یا نه یې کول اوس ستونزمنه د سړی یې په اړه ووایي. خو زه تاسو ته وایم چې هغه زموږ ملاتړ کاوه. هغه برژنیف ته لیک ولیکه او په هغه کې د لیدنې کتنې هیله ترې وکړه. زه په دې ډاډمن یم چې حفیظ الله امین غوښتل شوروي اتحاد سره دوستي ټینګه کړي. دا زما کلکه ګروهه ده. زه په دې ډاډمن یم چې امریکایانو نه غوښتل افغانستان ته ننوځي. خبریال: د وسلې د ورکولو په اړه تاسو خو باید په کوم ډول امین ته ویلي وای چې د وسلې ورکول نږدې په بشپړه توګه بند شول؟ ګوریلوف: په خپله امین د وسلې د کمولو موضوع نه و راپورته کړې. رښتیا دا چې ټینګار یې کاوه چې چورلکې او مخابراتي وسایل دې ورکړل شي. ما هم پر دې ټینګار کاوه چې افغانستان ته دې په پوره اندازه مخابراتي وسایل ورکړل شي، ځکه چې دغو وسایلو په رښتیا هم بسنه نه کوله، خو د وسلې ورکړه هغه مهال بنده شوې وه. زما د دندې تر پایه ته رسېدو وروسته کره خبر نه یم چې وضع څه ډول وه. خبریال: اوس نو د دغسې کیسې پورتنۍ لوړې څوکې ته وررسېږو. د پوځونو د استولو په اړه پرېکړې ته لار څه ډول هوارېده؟ دا پرېکړه څه ډول کېده؟ ګوریلوف: زه د 1990 زېږدیز کال د ډسمبر په 4 شوروي اتحاد ته راستون شوم. په میلمستون کې ځای پر ځای شوم. په خپله مې د ستر درستیز 10مې ادارې ته ریپورټ ورکړ چې زه راغلی یم. د ستر درستیز د رستیزوال راڅخه پوښتنه وکړه: ښه، په افغانستان کې څه حال دی؟ ما داسې ریپورټ ورکړ: په ښکاره هر څه آرام دي، خو بیا هم د پرچمیانو له چالاکۍ ډک او بېلابېل دسیسه‌یي حرکتونه لیدل کېږي. په ټوله کې وضع ده. نوي لوی سلاکار ته د دندې څوکۍ وسپارل شوه. افغانستان ته د استولو لپاره د چمتو شوي پوځ په اړه مارشال ماته څه ونه ویل، خو داسې پوښتنه یې وکړه: تاسو څه فکر کوئ که افغانستان ته زموږ پوځونه واستول شي وضع به څه ډول وي؟ ما ورته هغه څه وویل څه مې چې په سیاسي بیرو کې ویلي وه. هغه دا چې اوس افغانان چوپ دي، خو ما تاسو ته د امین لیک وسپاره. سربیره پر دې هغه په خپله له ما هیله وکړه چې له تاسو دفاع وزیر سره په دې اړه خبرې وکړم چې له برژنیف سره یې لیده کتنه چمتو کړئ. دی په ځواب کې وایي: ښه، ته استراحت وکړه، کله چې په کار شوي راوبه دې غواړو. زه ورته وایم: کولی شم چې ولاړ شم؟ دی په ځواب کې وایي: نه. زه د 1990 زېږدیز کال د ډسمبر په 4 راغلی وم او د ډسمبر په 10 افغانستان ته د پوځونو د استولو پرېکړه وشوه. ما ویتیبسک ته ټلیفون وکړ، هلته چې زه یو مهال د فرقې مرستیال بلندوی وم. هلته مې خپل ملګري ته چې په لوژستیکي چارو کې د فرقې مرستیال و ټلیفون وکړ او خبرې مې ورسره وکړې. د له ما پوښتنه کوي: لیف نیکولايويچ، تاسو چیرته یاست؟ زه ځواب ورکوم: په مسکو کې یم. دی راته وایي: موږ اوس هماغه لور ته چې تاسې ترې راغلي یاست د تګ لپاره چمتو کیږو. زما لپاره دا ناڅاپي خبره وه. ما ته د پرېکړې کولو په اړه چا خبر نه و راکړی. د ډسمبر پر 18 یې هیله ترې وکړه چې زه کشینیوف ته ځم. ولاړم، خو د ډسمبر په 25 زه په کریمیا کې په سناتوریم کې وم. له راډیو نه خبر شوم چې پوځونه افغانستان ته استول شوي دي. ما هغه مهال وویل: میرمن مې هم ناسته وه. ما وویل: پوځونه په غرونو کې جګړې کولو ته چمتو نه دي، وینې به توی شي. په غرونو کې د جګړې پر مخ بیول زموږ په پوځي اصولنامو کې نه دي څرګند شوي. موږ وروستی ځل په څه ډول جګړه کې برخه درلوده؟ هغه داسې جګړه وه چې بمونه به غورځېدل، برید وکړئ مخ په وړاندې. هغه و چې موږ پکې بری ترلاسه کړ. موخه یې 2مه نړیواله جګړه ده. خو هلته په افغانستان کې دا تجربه په درد نه خوري. موږ په افغانستان کې د جګړه ییزو عملیاتو د سرته رسولو لپاره ځانګړی تکتیک پکار دی. دا چې زموږ د پوځونو دغه تکتیک نه دی زده، معنا دا چې ډېرې وینې به وبهیږي.